السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو زه راوتی یم او په هغه دوکانونو ګرځم چې کوم یو موږ ورونو ته جوړ کړي دي. وګورم چې کوم دوکانونه شته، کوم یو ښه شوي دي یا کوم یو خرڅ کړي دي یا کوم یو تش شوي دي او ولیده یا چې کومه واده ما سره کړې په واده باندې ولاړ نه دي. مخکې مې هم ویلي چې موږ یو چاته کار جوړ کړو، د هغه 2 میاشتو 3 میاشتو وروسته ځو موږ بار پوښتنې کوو. نو راغلي یاستو، اول شروع مو د مسیح الله ورور څخه کړو. مسیح الله ورور تاسو پېژنئ؟ او ویډیو لږ وګورئ. نو قاري صاحب دغه پښې هم کار شوي دي، دا خپله هم لاس هم کار شوی. ښه دا واچوه، دا خپل یې واچوه. خپل دوکان دی دی وروره، ښه او مبارک دی او الله دې درته بختور کړي. پیسې هم ستا ته واخله او دوکان هم ستا شو. هم که ته دا مسیح الله ورور دی. نو راځو وګورو چې آیا د واقعا چې کومه واده موږ سره کړې واده یې په ځای ده که نه. راځو ګورو. دا د مسیح الله ورور دوکان دی. ورځو. لله الحمد دی. بهر نه خو ماشاءالله بیخي ډک ښکاري. السلام علیکم. مسیح الله خان ستړی مه شي ورور. جوړ په خیر، صحت مند دی، خیرات دی، قلالي ده. زه خوب وینم ورور که دا هر څه حقیقتونه دي. الله دې دا ستاسو همکاري ده انشاءالله. زموږ هېڅ هم نه دي وروره. تا چې څومره ماشاءالله ماشاءالله بیخي دوکان دومره ښایسته ډک دی. زوی خو دې هم راغلم. عمره ستړی مه شې. ښه بچی خیرات دی. مسیح الله ماشاءالله واقعیت درته ووایم د زړه نه دې خوشحاله کړی یم. الله دې تاسو ته نور هم همت درکړي او د مسیح الله نه یې زده کړئ، خصوصا هغه خلکو ته چې موږ کار روزګار برابر کړی دی، د دې سړي نه یې زده کړي. واقعا کله کله چې زه لاړ شم او هغه ځای کې چې ما خلکو ته کار روزګار برابر کړی چې بیا زه پوښتنې ته لاړ شم، هر څه یې صفا کړي وي. هغه کنټینر یا هغه دوکان یې چې پرېښی یا غرفه یې چې پرېښی بیا یې هم کور آباد چې هغه یې نه یې خرڅ کړي که نه. دا شی کې ما ته ډېر سخت زور راکوي، ځکه د مسیح الله غوندې ورته کسانو حق هغې خوري. دا سړی تاسو لیدلی و مخکې، لله الحمد دوکان ته وګورئ. الحمدلله موږ ورته ګوره واقعیت د دومره شیان نه وو اچولي، د ګوړې نه نیولې دغه دی بوره یو بوجې، ورسره وریځې، ورسره دال او لوبیا او هر څه. الحمدلله وریجې هلته بهر ته وګوره ډېرې دي، دې خوا مکمر المارۍ ډکې، دلته دا بوجېګانې هغه لوبیا وګوره. خو که درته وایم په دغه مارکیټ کې به ستا دوکان انشاءالله ډک وي انشاءالله ټول نه. مسیح الله ورور موږ چې کله سودا در واچوله هغې نه وروسته دې فکر څه وکړو؟ بس ما داسې فکر وکړه چې حاجي صاحب موږ سره دونه ځواني وکړه، د ملګرو د کور آباد دي، ما ورته چې زه د یو ترتیب برابر کړم، حداقل د خپلو هغه ناممکنو لارو نه مې داسې یو څه وکړه چې خپل ځان ته مې سیستم برابر کړو. تاسو زما سیستم ګورئ، خپل کار مې مخې ته روان کړی دی. ښه نو ودې ویل چې یاره زحمت وباسم، خواري وکړم، انشاءالله نتیجه به یې مثبت وي. انشاءالله ما ویل حاجي صاحب راشي چې دا راته ونه وایي چې تاسو کړي یا څه نه دي کړي. ما ویل حاجي صاحب زړه قطع خوشحاله دی، د ملګرو جنتي شي. واقعا زه یې خوشحاله کړم، د زړه نه درته ووایم. الله دې ورته نور هم همت ورکړي. تاسو دې خوا ته غوړي وګورئ، غوړي هم ایښي دي، ورسره دا بوجې د ممپلیو ډکه ده. نو که درته ووایم هر شی چې یو کور لپاره خصوصا په دا محله کې ضرورت یو سړی راسي، خو چې داسې ونه وي چې دا شی مې نشته، دا شی در سره نشته. اوس هم تللی یم حاجي صاحب، ما ویله زه به یو څه اندازه سودا راواخلم، ما هلته دغه سټور والا ته ویلم ما له سودا برابره کړه، خو ستاسو تلیفون چې راغلی ما هغه ما ورته زرنګ چې راولېږې، زه به حاجي صاحب در خوا ته ځان ورسوم. نو انشاءالله د ورځې څومره سودا کېږي اوس؟ حاجي صاحب محترم دا خو د کلي کور دوکانداري ده، کله ښه او کله نه. تقریبا داسې 2000 هم کېږي، د ورځې 1.5 هم کېږي، 1000 هم کېږي، دغه شان. الحمدلله څومره غټه خبر نه. نو الله دې درته نور هم همت درکړي. واقعا چې زه دغسې خلک وینم او خصوصا ما نه څوک غوښتنه کوي چې موږ ته کار روزګار زمینه مساعده شي او موږ لاړ شو فقط هغه روانې موږ کړو او بیا اخر کې نتیجه داسې شي، دا به زموږ لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه نه تنها موږ لپاره، خصوصا مرسته کوونکو ورونو او خویندو ته. ښه د عمر لپاره به زه درته یو کورتۍ درکړم چې ژمی دی. عمر خان دا واچو بچی، لاسونه دې ونیسه بچی، دا واچو. دا د مسیح الله همدغه یو زوی دی عمر، انشاءالله چې دا کورتۍ به هم ورته برابر. صحیح شو بچی؟ مبارکه شه. اوه مبارکه شه عمره، صحیح شو. ښه نو دوستانو مسیح الله هغه دی ومو کتو، الحمدلله خصوصا چا مرسته کړې ټول به خوشحاله سوي چې دا سړی چې څه یې وینا وه همغسې عمل یې هم کړی دی او ځان یې ساتلی تر اوسه پورې د الله بریا او په هیله انشاءالله دی به هېڅکله هم نه خوارېږي، ځکه چې انسان زحمت پوهېږي. د مسیح الله خو مخکې چا چې ویډیو اوس ورته ورځي د مسیح الله دا خپه هم نشته، دا هم نشته، د یو لاس هم نیمۍ نشته.
نو بیا هم دا ډېر باهمته انسان دی. الله دې ورته نور هم همت په نصیب کړي او خدای پاک دې نور هم آباد لري تر څو پورې د خپلو بچو خپل فامیل لپاره مړې حلال نفقه پیدا کړي. نو انشاءالله نورو دوکانو ته به موږ وګورو چې د هغې څه صورت حال دی. صحیح ده. او موږ به ګرځو په افغانستان کې چا سره مرسته کړې ورځو. تاسو هم غواړئ دغسې مسؤلیات ورته ورونو سره مرسته وکړو، یو دوکان یا مثلا بل څه یو کار روزګار ته جوړ کړو. وټساپ نمبر درته ښکاري، همدارنګه انلاین مرستو لپاره لینکونه هم ښکاري او انشاءالله په دې کاروان کې راسره یو ځای شي. دا اجر او خیر کار دی. ښه لاړو ورونه. مسؤله خان موږ ته اجازه ده فقط د ریپورټینګ لپاره راغلو. ډېره مننه. السلام علیکم. عمره لاس دې راکړه بچو. السلام علیکم.